د فلم په شروعات کې موږ ته عراق بارډر ښودل کېږي چې هلته یو څو ورځې مخکې د عراق او د امریکا جنګ ودرېدلی وي. د جنګ نه پس دغلته د امریکا دوه فوجیان د پایپ لاین کتلو دپاره راشي او د دغه فوجیانو نومونه ایزک او میتیوس دی. در اصل کې دغه دوه فوجیان دې دپاره راغلي وي چې د عراق فوجیان دې پایپ لاین ته نقصان ورسوي. دغه دوه فوجیان د پایپ لاین نه لږ غوندې لرې سملي او په ځان باندې ګیاګانې واچوي. که چېرې دلته کې د عراق فوجیان راشي چې موږ ته وښکاري، ایزک او میتیوس د خپل سنیپر په ذریعه دغه پایپ لاین ته خیال کوي. په مزه مزه وخت تېرېږي او په دې کې دې دواړو دغلته کې 22 غنټې وشي. په دې کې میتیوس ایزک ته وایي چې زه دلته نور نشم پاتې کېدی او دلته یو دښمن هم نشته. نو ایزک میتیوس ته وایي چې کېدای شي زموږ دښمن ډېر زیات هوښیار وي او هغه زموږ د دې ځای نه د راپاڅېدو انتظار کوي. ایزک میتیوس ته وایي چې دا ځای ماته ډېر زیات خطرناک ښکاري. آیا تا ونه کتل چې پایپ لاین سره زموږ څومره ملګري مړه پراته وو؟ او دا کار ماته د عراق د ټولو نه خطرناک سنیپر ښکاري چې د هغه نوم جوبا دی او ماته دا ټول هر څه د جوبا یو چال ښکاري. نو میتیوس ایزک ته وایي چې ته هسې ټینشن کې دا چال نه دی، بلکې هر څه بالکل ټیک دي. نو میتیوس دغلته ټینګ نه شي او دغه ځای نه پاسي او د پایپ لاین طرف ته روان شي او دلته ایزک د سکوپ په ذریعه باندې هغه ته ګوري. میتیوس د دغه پایپ لاین خواته لاړ شي چې هلته ډېر امریکن مړه فوجیان پراته وي او هغه ټول په سر باندې ویشتل شوي وي. میتیوس چې دا هر څه ویني نو هغه پوه شي چې دا یو چال دی او دلته د عراق د ټولو نه خطرناک سنیپر موجود دی. میتیوس ایزک ته په رډیو باندې وایي چې دا ځای ماته خطرناک ښکاري. نو ایزک میتیوس ته وایي چې دغه ځای نه واپس خپل ځای ته راشه. چې په دې کې میتیوس اچانک په خپه باندې ولګي. هغه څلور واړه طرف ته ګوري خو هغه ته هېڅ هم نه ښکاري. ایزک چې دا وګوري نو فوراً میتیوس طرف ته منډه کړي. په لاره باندې هغه باندې حمله هم وشي خو لیکن هغه اخوا دېخوا کېږي او په دې طریقې باندې میتیوس ته ځان ورسوي چې په دې کې اچانک هغه په خپه ولګي. ایزک ځان د مرګ نه د بچ کولو دپاره د یو دیوال له شاته ټوپ کړي او هلته کې پټ شي. ایزک چې دا حالت وویني نو هغه ډېر زیات ویرېږي. نو د ټولو له پیله په رډیو باندې هغه خپل بیس ته میسج وکړي چې موږ ته د مدد دپاره څه فوجیان راولېږئ خو لیکن هغه ته څه جواب میلیدلی نه شي. د دې نه بعد ایزک میتیوس ته ووایي چې ما ته پته ده چې ته په ډېر زیات درد کې خو لیکن خو زما که چېرته وخوځېدې نو هغه سنیپر به تا باندې دوباره ډز وکړي. د دې نه بعد ایزک د خپلې خپې نه ګولۍ راوباسي چې په هغې باندې دته ډېر زیات درد محسوسېږي خو لیکن بیا هم په مزه مزه باندې د خپې نه ګولۍ راوباسي او د هغې نه یو پټۍ ته وکړي. بل طرف ته میتیوس بالکل خوځېده پرېښې وي او ایزک ته داسې ښکاري چې میتیوس مړ شو. نو د دې د وجې ایزک ډېر زیات پریشانه شي ولې چې میتیوس د هغه ډېر ښکلي ملګري وي. دا دواړه دلته یو ځای راغلي او یو ځای به د دې ځای نه تلل. ایزک د دغې خبرو باره کې سوچ کوي چې اچانک د هغه په رډیو باندې یو اواز راشي. نو ایزک ته داسې ښکاري چې دا کار زما د بیس نه دی. نو هغه فوراً دغه ځای حالات هغوی ته بیان کړي او هغوی ته وایي چې موږ ته د مدد دپاره څه فوجیان او څه ګولۍ راورسوئ او موږ ډېر زیات خطرناک حالات کې ګیر یو. خو لیکن بل طرف نه هغه ته جواب راځي چې ته خپل پوزیشن برابر کړه او پاسه ډز وکړه. نو ایزک چې دا واوري نو هغه ډېر زیات پریشانه شي ولې که ایزک دغلته ودرېدو او ډز یې وکړو نو دغه سنیپر به دې دغه ځای کې مړ کړي. د دې نه بعد هغه کس ایزک ته ووایي چې ته دغه ځای پرېږده او خپل ځای ته واپس راشه. نو ایزک هغه ته ووایي چې تا ته زما د ځای څنګه پته ولګېده؟ تا ته خو ما خپل ځای نه دی ښولی. نو ایزک ته د خبرو نه پته ولګي چې دا امریکن نه دی بلکې دا د عراق ټول نه خطرناک سنیپر دی چا چې زه او میتیوس وویشتو. نو ایزک ته داسې ښکاري چې دغه سړی موږ ته نشانه راغوستې ده او چېرته پټ ناست دی. د دې نه بعد ایزک هغه ته ووایي چې زه تا پېژنم چې ته څوک یې. نو هغه سړی دې ته ووایي چې ما ته پته وه چې ته ډېر زیات هوښیار یې او که ته ژوندی اوسېدل غواړې دا کال مه کټ کوه ځینې ستا ملګري میتیوس به هم مړ شي چې کوم اوس هم ژوندی دی. دا خبره ایزک چې وویل نو هغه ډېر زیات خوشحاله شي. نو دې د وجې دې هغه سړي سره خبرې کوي او د هغه د ځای معلومولو کوشش هم کوي چې دې کوم ځای کې پټ دی. په دې کې هغه په دیوال کې سولیو کړي او د سکوپ په ذریعه څلور واړو طرف ته ګوري خو لیکن هغه ته څوک هم ونه ښکاري. د دې نه بعد ایزک دغه سنیپر ته ووایي چې ته یې څوک او زما نه څه غواړې؟ آیا تا ته پته نه د امریکا او د عراق جنګ ختم شوی دی او ته اوس هم په دې پایپ لاین باندې معصومه فوجیان مړه کوې؟ سنیپر چې دا واوري نو ده ته وایي چې زه صرف تا مړ کول غواړم، زه خو یو عام عراقي انسان یم او پاتې شوه د امریکا او د عراق د جنګ خبره دا به ستاسو دپاره ختمه وي خو لیکن زموږ دپاره نه ده ختمه. د دې نه بعد هغه سنیپر د ایزک نه د هغه د فیملۍ باره کې تپوس کوي چې په هغې باندې ایزک له ډېره زیاته غوسه ورشي او سنیپر ته ووایي چې زه تا د خپلې فیملۍ باره کې هېڅ هم نه وي. نو دې هغه ته ووایي چې ته څه کولی شې نو وکړه. په دې کې ایزک په شک کې شي چې دې سنیپر ته د میتیوس د نوم څنګه پته ده. دې هغه سنیپر ته ووایي چې ته میتیوس څنګه پېژنې؟ نو هغه سنیپر ده ته ووایي چې صرف میتیوس نه بلکې تا هم پېژنم او که چېرې نن میتیوس مړ شو نو دا به دویم انسان وی چې ستا د غلطۍ د وجې به مړ شي. ولې چې ستا لومبنی ملګري جون هم ستا د وجې مړ شوی و. در اصل کې جون د ایزک لومبنی ملګري و او هغه د جنګ په دوران کې ایزک په غلطۍ سره لګېدلی و او مړ شوی و. په مزه مزه باندې وخت تېرېږي او ایزک اوس هم د دغه دیوال شاته پټ وي. هغه ډېر زیات تږي شي لیکن هغه سره په بوتل کې یو ګوټ اوبه هم نه وي ولې چې د منډې په دوران باندې هغه سنیپر ته د اوبو دا بوتل ویشتې وي د هغې سره دې نه ټولې اوبه توی شوي وي. د دې نه بعد هغه سنیپر ایزک سره خبرې کوي چې ما ته پته ده چې تا سره د څښلو دپاره اوبه نشته خو لیکن لږ صبر وکړه او ته به د تندې د وجې هم دغلته کې مړ کېږي. ایزک ډېر زیات غوسه شي او هغه ته ووایي چې ته خو یو دهشتګرد دی. نو په دې باندې هغه سنیپر ده ته ووایي چې ته خو زما په ملک کې او زما په خاوره باندې یې نو ما ته دهشتګرد څنګه وې او که چېرې تا زما په نظر ځان ته وکته نو تا ته به په خپله باندې ځان دهشتګرد وښکاري ولې چې ته زما ملک ته راغلی یې. د دې نه بعد ایزک خپل سکوپ راوالي او د خشاک یو ډیرې ته ګوري
ګوري او هغه داسې ښکاري چې دا سنایپر په دې خشاک کې پټ دی. ایزاک دغه سنایپر ته ووایي چې ما ته پته ده چې ته جوبا یې او تا به پیله د امریکا دپاره کار کولو او تا د هغوی نه هر څه زده کړو او موږ له دې الټا دوکه راکړه. چې په دې باندې هغه سنایپر جوبا ته ووایي چې ته د کوم جوبا خبره کوې، ولې چې د جوبا نوم خو ډېر کسان دي. نو په دې باندې ایزاک هغه ته ووایي چې زه ستا یعنې د جوبا د ګوشت باره کې خبره کوم. دلته کې د هغه سنایپر د صحیح نوم موږ ته پته ولګي. د ایزاک حالت ورو ورو خرابېږي او د هغې پته جوبا ته هم ولګي. جوبا ده ته ووایي که چېرته دلته کې مړ شوې نو زه به ستا جبره ستا د مرۍ نه راوباسم او ستا سر به کټ کوم او د ځان سره به یې وړم. د دې نه بعد ایزاک د هغه لوکیشن معلومولو دپاره هغه یو چوکه راواخلي او هغې ته خپل کمیس واچوي او خپل هیلمټ د هغې د پاسه کښېږدي. د جوبا به په دې باندې ډز وکړي دې سره به زه د هغه لوکیشن خو لیکن د هغه دا طریقه کار ونه کړي. په دې کې اچانک دغلته کې ډېر زیات تیز طوفان راشي او ایزاک ته په خپل سکوپ کې هېڅ هم نه ښکاري. هغه دغه طوفان نه فایده واخلي او هغه سره نږدې یو امریکن مړ فوجي پروت وي. هغه د هغه نه بیګ راواخلي او واپس د دغه دیوال طرف ته رامنډه کړي. خو لیکن څنګه چې دغلته کې رامنډه کړي نو جوبا په هغه باندې فایرینګ وکړي چې هغې سره د هغه سکوپ مات شي. ایزاک ته په دغه بیګ کې لږې اوبه او سامان میلاو شي. د ټول نه پیل هغه وبوسي او خپله تنده ختمه کړي. بل طرف ته موږ ته میتیوس ښکاري چې هغه اوس هم ژوندی وي او هغه په رډیو باندې د جوبا او د ایزاک ټولې خبرې اوري. ایزاک چې میتیوس ژوندی وویني نو هغه ډېر زیات خوشحاله شي. نو ایزاک میتیوس ته ووایي چې جوبا مخامخ د خشاک په ډیرې کې پټ دی او زه هغه په خبرو کوم او ته په خپل سنایپر باندې هغه وله. لیکن دلته ایزاک نه یوه بلتو شي. هغه چې کله میتیوس سره خبرې کوي نو هغه خپل رډیو بند نه کړي او جوبا د دې دا خبرې ټولې واوري. جوبا ایزاک ته ووایي چې ته چا سره خبرې کوې. نو ایزاک میتیوس د مرګ نه د بچ کولو دپاره جوبا ته دروغ وایي چې زه مرګ نه مخکې خپل خدای سره خبرې کوم. په دې کې میتیوس د شیشې په شان یو شیش کې جوبا طرف ته ګوري او هغه خپل زور ولګي او په سنایپر باندې بولټو وهي او جوبا طرف ته ډزې کول شروع کړي. خو لیکن جوبا په هغه ګولو باندې ونلګي او هغه میتیوس په اوږه باندې ولي. میتیوس زخمي حالت کې د ایزاک طرف ته را روان وي چې په دې کې هغه سنایپر په ده باندې ډز وکړي او دې په سر باندې ولي. ایزاک چې دا حالات وویني نو هغه په ژړا شي او هغه جوبا ته ووایي چې پلیز موږ پرېږده. نو جوبا ده ته ووایي چې ته نیولې چا یې، که ته تلل غواړې نو ته د دې ځای نه تللی شې. نو ایزاک هغه ته ووایي چې ما ته پته ده که چېرې زه دې ځای نه تلو کوشش کوم نو ته ما ولې. نو جوبا ده ته ووایي چې زه داسې نه غواړم چې زه تا مړ کړم. نو ایزاک هغه نه تپوس وکړي چې ولې. نو جوبا ده ته ووایي چې ستا د ولې جواب به زما په دې سوال کې تا ته میلاو شي. نو جوبا ایزاک ته ووایي چې جنګ د ختمېدو ډېر زیات ټایم وشو او تر اوسه پورې ته کور ته نه یې تللی، دا څه وجه کیدی شي. ایزاک چې دا واوري نو هغه په ژړا شي او هغه جوبا ته ووایي چې زه کور ته نشم تللی، ولې چې زما د لاسه زما ملګری جون مړ شوی دی او ما د هغې فیملي ته ویلي دي چې جون د جنګ په دوران کې دشمنانو ویشتی دی، نو زه به هغوی سره سترګې څنګه میلاوم. دوی دواړه خپلو کې خبرې کوي چې په دې کې اچانک په رډیو باندې ایزاک ته د خپل بیس نه کال راشي. پهله خو ایزاک ته داسې ښکاري چې دا هم د جوبا څه چات وي، خو لیکن په کال باندې د هغه کپټن د هغه سره خبرې کوي نو دین هغه ته پته ولګي چې دا اصلي کال دی. خو لیکن بل طرف ته جوبا د ایزاک رډیو بند کړي او د هغه کپټن سره جوبا خبرې کول شروع کړي. جوبا هغه کپتان ته ووایي چې دلته هر څه بالکل ټیک دی او تاسو راشئ ما دې ځای نه بوځئ. نو دې نه ایزاک ته پته ولګي چې دلته څونه کسان هم مړه شوي دي. نو هغه جوبا په دې طریقه باندې راغوښتي دي او بیا یې دلته کې شوټ کړي دي. لږ څه پس ایزاک دغلته دوه هلیکاپټرو اواز واوري. نو ایزاک سره دا یاره وي چې هسې نه جوبا په دغه هلیکاپټرو باندې حمله وکړي. نو هغه په پړي باندې یو لرګي وتړي او هغه لرګي د میتیوس سنایپر طرف ته ولي او ځان طرف ته هغه سنایپر راکاږي او هغه مخامخ دیوال هم وغورځوي. جوبا په ما باندې حمله وکړي چې د هغه لوکیشن زه معلوم کړم او همدغه شان وشي. جوبا په ده باندې حمله وکړي لیکن هغه ګولۍ په ده باندې ونه لګي، خو لیکن د دې نه هغه د جوبا لوکیشن معلوم شي او هغه هم هغه خشاک په ډیرې کې پټ وي. ایزاک زر په هغه باندې ډز وکړي او هغه ته داسې ښکاري چې جوبا ولګېدو. هغه دغه معلومولو دپاره ودرېږي خو لیکن هغه باندې هېڅ هم ونه شي او هغه ته داسې ښکاري چې جوبا مړ شوي دي چې په دې کې د ایزاک بیس والا د هغې بوتلو لپاره دلته کې راشي. بل طرف ته موږ ګورو میتیوس اوس هم ژوندی وي. د ایزاک بیس والا میتیوس او دوی دواړه په هلیکاپټر کې کښېنئ په دغه ځای نه روان شي. خو لیکن د ښکته نه جوبا په دغه هلیکاپټر باندې ډزې وکړي او هغې دواړه هلیکاپټر پایلټان مړه کړي او دواړه هلیکاپټر دلته کې راپروزي او تباه شي چې د هغې په حادثه کې میتیوس او ایزاک او د هغې ملګري ټول مړه شي او د دومره درد او تکلیفونو باوجود هم ایزاک او میتیوس دواړه مړه شي او په دې ځای کې زموږ د شانداره کهاني ختمه شي. امید لرم چې دا کهاني به ستاسو ډېره زیاته خوښ شوې وي. که ویډیو مو خوښ شوي نو زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. ملاقات به په یو بل ښه ویډیو کې. د الله په امان.